الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى دخيستن منو بيان روانو داغب توفيق وبرحم وكرم سره مکمل منگا دواتیا نمونا ذکر کریو پا دی مبارک سلسلہ کی. پا آخرنی بیان کی منگا دری نمونا دا اللہ سبحانہ وتعالی ذکر کریو. یو الحسیب او دویم القابض او دریم الباسط. دا دری نمونه پا آخرنی بیان کی ذکر شیو. دا غین بعد دا اللہ سبحانہ وتعالی یو نم دے المقدم او بل المؤخر. دا دوان بیوزے ذکر کو المقدم المؤخر. دا دریتی او سلورتیش المقدم المؤخر. پا دی بندی دلیل پا صحیح مسلم کی حدیث تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی بکل دعا گوختا نو دیسی بے پکیوی اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. نقول دي حديث کی دوانا نمون ذکر شوی دی أنت المقدم وأنت المؤخر. دوانا نمون راغلی دی. لغت کی دی سمانا دا مقدم دا اسم فاعل دی تقدم ناغستے شے. التقدم تقدم پاربی کے سبق توی مخی کیدو توی او تقدیم ستوی ترتیب الشیء قبل غیره وهو الذي يقدم الأشياء ويضعها في مواضعها. یو شی په ترتیب کی د بل نه مخکې کول او په مناسب ځای کې یې ښوده. مؤخر اسم فاعل دی او دا د مقدم په عکس باندې راځي. مقدم څه معنی شوه؟ یعنی هغه څوک چې یو شی مخکې کوي او په مناسب ځای کې ږدي. نو دلته معنی دا شوه وهو الذي يؤخر الاشیاء، یو شی وروسته کوي د بل نه ويضعوها في مواضعها او په مناسب ځکې ږدي. پوه شوئ که نه په دونه؟ مقدم څه ته وایي؟ المقدم چې یو شی مخکې کوي د بل نه او په مناسب ځکې ږدي. المؤخر یو شی وروسته کوي د بل نه او په مناسب ځکې ږدي. لغت په اعتبار سره دی دا معنی ده. اللہ سبحانہ وتعالی دے المقدم المؤخر. ہر شے پا مناسب ذکر رب العالمین یخو دے. ہر مخلوق لے مناسب مقام ورکڑے. سو کی مخی کڑے دے، سو کی ورست کڑے دے، سو کی پا مرتبہ کی اوچت کڑے دے، سو کی کم کڑے دے. دا غرب کار دے. اگر مخی کول کی اگر ورست کول کی. خدا خبر یاد ساتی چی دا اللہ مخی کول گره دیسی نی چی اسی بس اللہ یو شی مخی کو یو رستو کو. اللہ چی یو شی مخی کئی نو پایی کم دا اللہ حکمتی او چی اللہ یو رستو کئی نو پایی کسی پایی کم حکمتی. رب العالمین دا سنے دا اگر کارون گره دا حکمت نخالی نی. رب چی دا اگر حکیم دے فی افعاله و اقواله. اللہ بخپلو کارونو کی حکیم دے، حکمتونو والا دے.
نو کله چې الله یو شی مخکې کوي پای کې به د الله څه حکمت فما قدمه داسې وایي علما فما قدمه کان الکمال فی تقدیمه کم شی چې مخکې کړی دی کم مخلوق چې مخکې کړی دی نو کمال د هغې په مخکې کولو کې دی خیر د هغې په مخکې کولو کې دی وما اخره او څوک چې شاته کړی دی کان الکمال فی تأخیره او کمال او خیر به د هغې په وروسته کولو کې دی رب العالمین المقدم المؤخر دی مخکې کوونکی وروسته کوونکی دی که نه نو تقدیر مخکې کړی دی د مخلوق نه لکه څنګه چې حدیث کې راځي ځمکې اسمان د پیدایش نه 100 زره کاله مخکې تقدیر لیکلی 50 زره کاله الله تقدیر مخکې کړی دی مخلوق یې به وروسته پیدا کړو تقدیر لیکلی شوی چې کله مخلوق پیدا شو رب العالمین المقدم دی مخکې کوونکی دی خپلو ملګرو لره په نورو بندګانو باندې خپل ملګري مخکې کړي دي که نه په دنیا کې او په آخرت کې په نورو بندګانو باندې رب العالمین بعض خلک اوچت کړي دي بعضې کم کړي دي په مرتبه کې بعضې اوچت کړي دي بعضې کم کړي دي بعدله وحکمته او د الله عدل او په دې کې د هغه حکمت رب العالمین المقدم دی مخکې کوي چې څوک وغواړي نیکو اعمالو ته او مؤخر دی ورستو کوونکی دی نو ورسته کوي بعض مخلوق د خپلې بندګۍ نه دا خبره ما بار تاسو ته کړې ده او بیا هم کوم چې ګوره دا خبره یاده ساتئ کله چې ته د الله بندګي کې کاغه هر قسمه بندگی هر قسمه نو د الله سبحانه وتعالی شکر ادا کوه ځکه چې دا محض توفیق د رب العالمین دی چې تالی درکړی محض توفیق د رب العالمین دی چې تالی درکړی نو په دې کې ځان ته مه ګوره چېره زم څوک یمه رب العالمین المقدم المؤخر دی بعض خلک یې مخکې کړي دي خپل عبادت ته او بعضې وروسته شاته پاتې کړي دي د خپلې بندګۍ نه نو تا الله مخکې کړی یو عبادت ته د الله شکر ادا کوه او دا وایه چې دا توفیق چا را کړی دی الله را کړی دی زه کمزوری بنده یم وایه زما په دې کې څه دي خو که چېرته ته دې سوچ کې پرېوځي چې یاره دا به په ما کې څه کمال وي او ځکه جو الله زه دې ته راوستم او دا جو داسې او دا داسې بعض د خپل اعمال په الله باندې اثباتي بعض خلک خپل عبادتونه په الله باندې اثباتي الله ته هیڅ ضرورت نشتی چې ته عبادت وکړې د هغه هیڅ ضرورت الله ته نشتی خو که الله تعالی توفیق درکو د یو عبادت او طاقت یې درکو نو شکر وباسه د هغه الله ډېر خلک داسې دي چې الله سبحانه وتعالی هغه د خپل عبادت نه پاتې کړي دي الله د منافقانو تذکره کوي په سورت التوبه کې چې دوی دروغجنو رالو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې عذرونه پیش کړو د تبوک د غزا په موقع باندې او دی چې موږ نشو تللی زموږ سره عذر دی او دا دی او دغه دی الله وی که په اصل کې چې دوی د وتو اراده وی د جهاد لاعدوا له عده نو دوی به لازم د دې سفر تیاری کړی وی جهاد له به تیاری کړی ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين الله وی د الله نه خوښه د دوی د وته د جهاد دپاره ګوره الله نه غوښته چې د منافقان د جهاد لاړ شي فثبطهم کینول پاتې کړو دا د الله لوی عذاب دی چې د خپل عبادت نه دې منع کړي لوی عذاب د الله په عذابونو کې دا دی دا لوی عذاب نه دی چې اسمان نه تندر راولیدو یا ځمکه چې دی کولاو شو انسان پکې ورننوتو زه وایم د الله په عذابونو کې لوی عذاب دا دی چې یو انسان د خپلې لارې نه بند کړي یو انسان د عبادت نه بند کړي یو انسان د دیندارۍ نه بند کړي دا په عذابونو کې سخت عذاب دی الله دې موږ ټول ساتي نو رب العالمین المقدم دی بعضې مخکې کړي دي عبادت ته المؤخر بعضې وروسته کړي د څه نه
د عبادت نه. رب العالمین المقدم المؤخر دی چې څوک اوچتوي هغه اوچت کي، چې څوک کمزوری کوي هغه کمزوری کوي، چاله عزت ورکوي، چاله ذلت ورکوي، څوک ځان ته نږدې کوي، څوک د ځان نه لرې کوي، او دا ټول الله په عدل او په انصاف سره کوي، ځکه چې المقدم المؤخر دی. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. المقدم المؤخر ذات مالك الملك تیرے بچائنو بچا دی، چاله بچائی ورکی و دی چانے اخلی، چاله عزت ورکی چاله ذلت ورکی، سوک مخی کی سوک ورستو کی، دا ټول دا غرب کارونه دی. بعض خلکی مخی کری دی اوچتی مرتبی ولا ورکڑی دی، بعض خلکی ورستو کری دی دا ټولو ناغا لاندی دا ذلت اغا درجو تی رسولی دا بیدینی دلاس. بعضی مخی کری دی خپل رحمت تا، بعضی لری کری دی دا خپل رحمت نا. نو رب العالمین المقدم المؤخر دے، مخی کون کے ورستو کون کے. او دا یاد ساتی فلا مقدم لما اخر ولا مؤخر لما قدم. اللہ چی سوک مخی کی نو سوکی ورستو کولے نشی، او چی اللہ ورستو کی نو سوکی مخی کولے نشی. چی اللہ مخی کڑی پا دینداری کی نو سوک بے نشتی چی تا ورستو کی، او که پا دنیا کی مخی کڑی. یو سڑی دا اللہ مال دیر ورکو او دنیا پہ پراخ کرن، سوک نشتی چی دا دنیا پہ تنگ کی سوا دا اللہ نا. یو سڑی دا اللہ والا فا دنیا کی ترقی ورکڑا، نو ستا دا ترقی سوک نیشی خراب ہولے او نیشی کمولے سوا دا اللہ نا. او چی اللہ ورستو کی پا دین کی نو سوکی مخی کولیش نیش. دیر خلق دیسی دی چی دا گواری چی زما زوی تا ہدایت ملاو شوے، زما رور تا ہدایت ملاو شوے، زما پلار تا ہدایت ملاو شوے، او دیر محنتم کئی کوششم کئی، خو ہدایتی پا نصیب کی رئی، نو اللہ ورستو کڑی او دی مخی کئی نو نیشی مخی کولے. لیکن چی اگر چا ورستو کڑی دے اللہ ورستو کڑی، او چی اللہ مخی کی نو بے سوک نیشی ورستو کولے. خواہ یو سڑی دا اللہ ورستو کو پا دنیا کی، یو سڑی دا اللہ پہ غربت را وستے، چی اللہ نی غختری کنی چی دا غربت تی ختم شی، نکہ دا طول دنیا را ولگی دی سڑی سر مرست کی خور دا غربت نیشی ختم ہولے، دیکھ چی اللہ ورستو کڑے دے. نو رب العالمین چی سوک ورستو کی اگا ورستو دے، چی سوک مخی کو اگا مخی کو. بے رب العالمین تقدیرم دا سی ناشنا لکل دے چی اگا نمخی کی گو نو ورستو کی گی. لکم میعاد یوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. اللہ وی یو رز دا نیٹی چا برازی نبا آگا مخی کی گی تا سنے ساتا و نبا ورستو کی گی. رب العالمین مخی کون کے دے ورستو کون کے دے. نو مخی کڑے دے خپل ٹولگے چاگا حق والدی، او ورستو کڑے دے ٹولگے دا باطل ذلیل کڑے دے شرمولے دے. رب العالمین المقدم المؤخر دے، مخی کڑی دے حق ورستو کڑی دے باطل. رب العالمین المقدم المؤخر دے، ہر آگا سوک چیر اللہ دے دین سر مرست کئی او دا اللہ دے دین سر محبت کئی او دا اللہ پا دین بند عمل کئی، اللہ مخی کڑی دے. او ہر آگا سوک چیر اللہ دے دین سر دشمنی کئی، رب العالمین ورستو کڑی دے ذلیل کڑی دے پا دنیا کم و باخرت کم. ذکر چی آگا دے المقدم المؤخر. رب العالمین المؤخر دے ورستو کون کے دے، نو دا عذاب ورستو کڑے دے خپلو بندگانونا. حکمت تے بکی دا اللہ ایک دم اللہ عذاب نراولی، ولی دا عذاب ورستو کڑے دے اگا المؤخر ذات ورستو کڑے، ولی ورستو کڑے دید پارا کہ دا بندگان توبو بس. نو دا اللہ نمون شو المقدم المؤخر. فائدہ دینم اولنی فائدہ چی کلتا پا دینم بانی پوہ شوی
چې د الله یو نوم دی المقدم او دویم دی المؤخر، نو رابطه به دې صرف بیا د الله سره جوړه شي. ځکه چې تا ته پته ولګېده چې هر څه د چا په لاس کې دي؟ د الله په لاس کې دي. هغه مخکې کول کوي، هغه وروستو کول کوي، نو د مخلوق نه به دې زړه راټول شي او صرف به دې رابطه د الله سره جوړه شي. ځکه اوس موږ وایو که نه چې الله څوک مخکې کړي هغه مخکې دی، او چې الله یې وروستو کړي هغه وروستو دی، نو خبره ختمه شوه. ټوله خبره د الله سره ده. نو چې ټوله خبره د الله سره ده، نو بیا مو ته رابطه ولې د هغه الله سره نه جوړو؟ ته مخکې کېده غواړې که نه په دین کې او که په دنیا کې، که مخکې کېده غواړې د هغه رب سره به رابطه مضبوطې. ته غواړې چې زه بچ شم د دې نه چې وروستو شم، ته دا غواړې چې زه ناکامه نشم په دنیا کې مو په آخرت کې په دین کې مو په دنیا کې، نو د هغه رب سره به رابطه مضبوطې. ځکه چې یو سړی ناکامه کول، یو سړی وروستو کول، یو سړی شرمول، یو سړی ذلیله کول، یو سړی کمزوری کول، د هغه رب په لاس کې دي. ته عزت غواړې که نه چې وځلیږي وپړقېږي، عزتمن شي، ستا اولاد عزتمن شي، ستا ښه تذکره وشي، د هغه رب سره به رابطه ساتي چې هغه دی المقدم المؤخر. بله فایده دلته به دا یاد ساتي چې ته به ځان هم مخکې کې دیندارۍ ته. المقدم المؤخر ذات رب دی ستا او ته د هغه بندې، نو ځان به مخکې کې د هغه رضا ته او ځان به وروستو کې د ګناهونو نه. ځان به مخکې کې د الله رضا ته او ځان به وروستو کې د الله د نافرمانۍ نه. د ټولو نه مخکې او کوم شی چې به را مخکې کې هغه د الله او د الله د پیغمبر سره محبت. هغه حدیث تاسو ته معلوم دی که نه؟ ثلاث من کن فیه وجد حلاوة الایمان، چې درې خبرې په چا کې د ایمان خوند به سکي. اولنۍ څه ده؟ ان یکون الله ورسوله احب الیه مما سواهما. الله او د الله رسول سره به د ټولو خلکو سره د محبت نه زیات محبت کې. نو ته به مخکې کې محبت د الله د هر چا په محبت باندې، مخکې کې به محبت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هر چا سره په محبت باندې. دا به نه چې دا بچی دی او زه خیر دی د الله دین دلته لږ کمزوری که او د بچي محبت اوچت که نه، د بچی سره محبت دا به دیوال لرواج شي، او الله سره محبت، د پیغمبر سره محبت، شریعت سره محبت دا به را مخکې کې. دا جی ښځه ده، نه ښځه نه چې دي، دا جی زمونږ مشران دي، نه مشران هم شاته که. دا ملک ده او دا وطن ده او دا پارټي ده او دا جبه ده او دا فرقه ده او دا تنظیم دی، دا هر څه به دیوال لرواج شي چې کوم ځای کې محبت د الله راشي او محبت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره راشي، هغه به د ټولو نه مخکې کې. هله به ته مؤمنې، هله به مؤمنې. ګورې دا خبره یاده کوي. ګورې ډېر خلک په خوله باندې وایي زما د الله سره محبت او د پیغمبر سره، او دی په خپل کور کې خپلو بچو ته دا خبره نشي کولی چې لکه تاسو د دینداري ولې نه راولئ په ځان کې. نو ستا څنګه محبت دی د الله سره چې کله بچې د الله سره دشمني کوي، ګیرې خرئ، فلمونه ګوري، سندرې اوري، عقیدې پته نه لګي، نو دی ورسره دشمني نه کوي. نو چې کله دغه بچې د دنیا دا منډې پرېږدي او کاروبار پرېږدي، بیا ورسره دشمني کوي که نه کوي؟ بیا ورسره دشمني کوي. چې شو هغه محبت چې ته زما د الله سره زیات محبت دی، دروغ دی وي. ستا که د الله سره محبت ډېر وی، نو ته به په هغه ورځ د دې بچي نه خفه شوی وی، تا به ورسره په هغه ورځ ورانه کړی وی په کوم ورځ چې دې بچي د الله دشمنۍ ته بډې ووالې، تا به په هغه ورځ داسې ورانه کړی. خو تا خو د دنیا دپاره د بچي سره ورانه کړه، د الله دپاره دې نه ده ورانه کړې. د بچي دا محبت په سړي را زورور شي. کله نا کله انسان د دین نه واړی، لکه اوس یو سړی لګیا دی په دنیا کې ورننوتی دی، په مزدورو کې ورننوتی دی، قرآن او حدیث یې شاته گزار کړي، الله بندګي شاته گزار کړې ده، او ټوله ورځ او شپه بچي او بچي، بچي او بچي، بچي او ښځه، بچي او ښځه. د بچو د ښځو سره به محبت کوي، خو دومره محبت خو به ورسره نه کوي چې الله او د الله د رسول نه مخکې کوي.
داسې خو نشي کېدی. نو ته به ځان په دین کې مخکې کې او د بېدینۍ نه به ځان وروستو کې. حدیث کې راځي لکه هسې مثال واله، د حدیث په سنن ابي داود کې دی، وی لا یزال قوم یتأخرون عن الصف الاول. ګوره ته څنګه به ځان مخکې کې په دیندارۍ کې، ته اوس منزل را روانې نو اول صف ته به ځان را رسې. کوم ځای ته به ځان را رسې؟ اول صف ته که ځان مخکې کول غواړي نو واوره د حدیث ته غوږ کېده. وی یو قوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی شاته کېږي د اولني صف نه، شاته یې زور لګولی. بعض کسان زمونږ د پښتانه بیا په دې ګوټونو او پستنو دې ته ډېر خوشحاله، کوم ځای کې ګوټي نه دی او پکې ناستي، شاته جومات کې به د ویسي سره به ډډه لګولي، مخکې جومات به ټول خیري پروت وي، او چې کوم ځای ته ډډه لګي هغه ځای ته به زور لګوي، ملا یې ماتوي او سختې مزدوریانې کوي، هلته څه پروا نه وي. خو چې دې جومات ته راشي بیا د ده په ملا دړ شي، د ده په زنګنانو دړ شي، د له خوب ورشي، د ستړی شي، د طبیعت خراب شي، د ده په سر باندې بوج راشي او څه خبرې په ده باندې راشي. نو زموږ دا خلک شاته زور کوي، شاته. واوره صرف د صف په مسله کې چې سړی شاته کېږي د هغه څه انجام دی، پاتې له ده چې د دین په نورو غټو کارونو کې شاته کېږي. لا یزال قوم یتأخرون عن الصف الاول. یو قوم شاته کېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اولني صف نه، دا معمولي خبره نه ده. ګوره حتی یؤخرهم الله فی النار، الله یم دومره شاته پاتې کړي چې اور ته ور واچوي. دا معمولي خبره. چا چې ځان وروستو کو د دیندارۍ نه، الله به وروستو پاتې کړي، او چې وروستو پاتې شي خو جهنم ته ځي که نه، ځکه چې مخکې تلونکي خو به جنت ته ځي که نه، وروستو پاتې کېدونکي چېرته پاتې شو؟ په جهنم کې پاتې شو. نو خبره مې دا کوره چې الله المقدم المؤخر دی، مخکې کوونکی وروستو کوونکی دی. ته د هغه بندې مخکې کېږي به د هغه بندګۍ ته، واپس کېږي به یا وروستو کېږي به د هغه د نافرمانۍ نه. دغه شان هغه شی به مخکې کوي چې الله مخکې کړی دی، او هغه به وروستو کوي چې الله وروستو کړی دی. ورسېدی په دې خبره که نه؟ په دې عمله څوک مثال لاکي چې الله یو شی مخکې کړی دی او یې وروستو کړی دی. لکه دا په یو مثال شو، د مانځه ټیم شو، د مانځه ټیم شو او ته مزدورۍ کې لګې، دې ځکه الله مخکې کړي ده دا بندګي د الله، او هغه مونځ کول دي، ته به مخکې کې دغه په حقوقو کې. لکه اوس مور پلار حق ډېر دی د ښځې نه، او د ښځې خپل حق دی، نو ته به د هغوی حق مخکې کې، د هغوی حق به د بچو نه هم ډېر دی، هغه به مخکې کې. حدیث دا مطلب نه چې د ښځې ګوره حق نشته او د بچو نشته، ممکن دا مشکل که چا ته وایي د مور پلار خیال ساته چې دومره خیال یې ساتي چې بچو ښځو ته سره ګوري نه. که ورته ووایي چې د بچو هم حق شته ښځې هم شته، دومره خیال یې ساتي چې هغه مور پلار غریبانه هم پالتو کړي. نه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ورکړئ حق د هر چا، د چا چې کوم حق دی هغه وله ورکړئ. هر چا حق شته په شریعت کې، د مور پلار، د ښځې خپل حق دی، د بچو خپل دی، د رونو خپل دی. اوس ته د رونو حق راوالي، او بعضو کسانو د رور نه دغه جوړ کلی دا غټ بچې سی دی، که هغه ورته وایي چې دا ښځه طلاقه که طلاقوي، که هغه ورته وایي دا بچې وغربه غربوي، که هغه ورته وایي دا بچې داسې که داسې کوي، که هغه ورته نه، داسې کې د دې بچو خپل حق شته، د دې ښځې خپل حق شي. صحیح ده، رور به قدر او احترام کوي، خو دې درجې پورې چې هغه ته د ظلم او د زیاتي وایي د بچو سره هم تی کوه، هغه ته ته وایي د بچو حق ما دا کوم، ته به په دې کې ملګرتیا کوې. نه، هغه شی مخکې کوه چې الله مخکې کړی دی، هغه وروستو کوه چې الله وروستو کړی دی. او چا نه یېره په دې کې مه کوه. او دا یاده که هغه چا له عزت ورکوه چې الله وله ورکړی دی، او هغه خلک پرېږده چې الله ذلیله کړي دي په ګناهونو سره، الا دا که توبه وباسي. ته به په محبت کې څوک کم خلک مخکې کې؟
الله والا. ستا کور ته میلمه راځي را مخکې کې به الله والا، ستا دوستي به د چا سره وي را مخکې کې به الله والا، ته به قدر او احترام د چا کې را مخکې کې به الله والا. ځکه چې د الله والا چا مخکې کړي دي؟ الله مخکې کړي دي. نو ته به مخکې کې هغه څوک چې الله مخکې کړي دي، وروسته کې به هغه څوک چې الله وروسته کړي دي. یو سړي سره تعلقات ته پرېښودو دي دلاسې چې ګناهګار دی بېدینه دی، د الله ذلیله کړی دی، الله ذلیله کړی دی به وروسته. که هغه زمونږ خپل ورور دی وروسته دی، که زمونږ خپل ورور بېدینه یي که نه نو هغه وروسته دی، که زمونږ بچی بېدینه یي نو هغه هم وروسته دی. او چې یو سړی زمونږ د قوم نه دی، زمونږ د ملک نه دی، زمونږ ژبه او د هغه ژبه جدا ده، زمونږ عادت جدا دی، د هغه جدا دی، او دا سړی دینداره دی، موږ به را مخکې کوو. ولې؟ ځکه چې دا سړی چا مخکې کړی دی؟ الله مخکې کړی دی. نو دلته دا خبره یاده کوي، خلاصه دا شوه بنده له پکار دي چې ځان مخکې کړي د الله رضا ته او هغه کار ته چې د الله خوښي، او ځان وروستو کړي د هغه کار نه چې الله پې ناراضه کېږي یا د الله نه یې خوښ. دا خلاصه شوه او دا د دې نوم غټه فایده راووته. د الله بل نوم دی المنان. المنان په نون سره. دا نوم په یو حدیث کې راغلی دی چې سنن ابي داود کې د حدیث دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کس واورېدو چې دعا یې غوښتله، هغه کس په دعا کې دا ووایي اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. دې سړي دا دعا وکړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته تدرون بما دعا الله؟ صحابه کرامو ته وی تاسو ته پته ولګېده چې دې سړي کم نوم الله ته وسیله کو؟ د الله کم نوم الله ته وسیله کو؟ دعا الله باسمه الاعظم. د الله نه دعا وغوښته د هغه په اسم اعظم سره، الذي اذا دعي به اجاب. هغه نوم چې په دغې سره چام الله ته آواز کړی دی الله جواب ورکړی دی. و اذا سئل به اعطى. او په دغه نوم سره چې د الله نه چا سم غوښتلي دي الله وله ورکړي دي. دې سړي وایي دومره ناشنا نوم د الله واغستو. نو په دغه دعا کې یو نوم ذکر شوی د الله څه شی؟ المنان. المنان. منان دا صیغه د مبالغې ده علی وزن فعال، او مطلب یې په عربۍ کې او په لغت کې دا دی کثیر المن والعطا. ډیر ډیر ورکړه کوي، ډیر ورکولو والا. كثير المن. المن العطاء ته وایي، الانعام ته وایي، ډیر نعمتونه ورکولو والا، ښېګړه کوونکې، د خلکو سره ښه کولو والا. د ټولې معنی پکې دننه پرتې دي. او بیا په دې خپلو ښو باندې جزا نه غواړي، د خپلو ښو بدله نه غواړي. دا د لغت په اعتبار سره المنان معنی ده. نو الله دی المنان. الله اکبر. کثیر الهبات والعطایا. ډیر منګي کنه منان معنی سره ډیر ورکولو والا کنه. نو د الله نعمتونه بے شمار نعمتونه دي. المنان منګوي معنی د احسان کون کې د الله چې څومره احسانات دي او سوچ ته ورته شروع کړو ختم به هم نه کېږي. المنان. رب العالمین المنان دی. مخکې د سوال کولو نه تعالی هر څه درکوي. مخکې د سوال کولو نه تعالی هر څه درکوي. زه هم هر سړی خو به دا دعا نه غواړي کنه چې الله نننی رزق راکه، کنه هر سړی دا دعا غواړي نه غواړي کنه. او الله یې د دې سوال نه مخکې رزق ورکوي. ډېر شینې داسې دي، ډېر بې شماره چې هغه لا موږ د الله نه غوښتلي نه دي او الله راکړي دي. دا د هغه المنان ذات ستا د امیدونو نه زیات تاله درکوي.
ستا د ارمانونو نه زیات تاله درکوي الله. ځکه وایي وآتاکم من کل ما سألتموه، او درکړي دي هر هغه شی تاسو ته درکړی دی چې ستاسو ته ضرورت دی، ستاسو ته حاجت دی، الله دله درکړی دی. بغیر د دې نه چې موږ وغواړو الله سبحانه وتعالی موږ له راکړی. قسمه قسم نعمتونه یې د الله، رنګ په رنګ نعمتونه یې د الله. او دا نه چې یو پیرې را کړي دي وخت په وخت د الله نعمتونه، یعنی نه ختمېدونکي نعمتونه. صرف دا نه چې د الله نعمتونه په وړوکوالي کې په موږ باندې و بس، نه نه، په وړوکوالي کې، په ځوانۍ کې، بیا د هغې نه بعد 40 ته چې ورسېدو، د هغې نه بعد او بیا بوډاوالی، همیشه د الله نعمتونه او د الله احسانات، د الله نعمتونه او د الله احسانات په هره ځمکه، په هر زمانه، په هر وخت کې موږ د الله په نعمتونو کې ډوب پراته یو، ښکاره نعمتونه او که پټ نعمتونه دي. ځکه الله وایي وأسبغ علیکم نعمه ظاهرة وباطنة، او الله راورولی دي په تاسو باندې خپل نعمتونه ظاهري او باطني. تاسې دې نعمتونو ته وګوره که نه، او که شمار دی ولی شروع کو چې یاره شماره مې، نو شمارولی هم نشي. ځکه الله څه وایي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، او که تاسو وایي چې موږ د الله نعمتونه شمار کو، نو شمار به هم پوره نه کوي. دا د هغه المنان ذات، د هغه نعمتونه دي په ټول مخلوق باندې، صرف په انسانانو نه، په ټول مخلوق باندې د هغه نعمتونه دي او د هغه احسانات دي. که رزق وی، که روغ بدن وی، که امن و امان وی، که بچی وی، که ښځه وی، که دا رشتې وی، دا دین وی، دا قرآن وی، دا حدیث وی، کم نعمت تا ته د الله را یاد کو. د الله سبحانه وتعالی په ټولو بندګانو باندې دا منت تاغه دی او دا نعمت تاغه دا دی چې ټولو ته پیغمبران لیږلي دي. دا پیغمبران که الله نه وی را لیږلی، نو موږ به پوه شوي وی د ژوند په دې مقصد باندې، موږ به په دې دین باندې پوه شوي وی؟ نه. رسولا مبشرین و منذرین، الله وی پیغمبران می در لیږلي دې دپاره چې زیری ورکي نیکانو خلکو ته، او دې دپاره چې ویری بېدینه د الله رحم او کرم دی. د رب العالمین المنان دی. دې نعمت ته یې ګوره چې په خپل نعمت او احسان سره خپل نیکان ملګري هغه د ګمراهۍ نه بچ کړي دي او هغو ته د هدایت لار ښوولی ده. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. تاسو الله وي مخکې داسې وایي، دین نه ناخبره وایي. فمن الله علیکم، ګوره منان نوم دی د الله. فمن الله علیکم، الله احسان کو په تاسو باندې، نعمت یې راوورو په تاسو باندې، نو په دین یې پوه کېږئ. نه تاسو هم پوښه په دین نه پوهېدئ. موږ ته دین چا ښوولی؟ الله ښوولی. د پیغمبر هغه رالیږلی. څه وایي؟ لقد من الله علی المؤمنین. الله لقد من الله، ګوره منان نوم دی د الله. الله خاص نعمت راورولی دی او خاص احسان یې کړی دی په مؤمنانو باندې. هغه څه دی؟ اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، د دوی په جنس کې دوی ته پیغمبر لیږلی دی، انسان دی هغه. یتلو علیهم آیاته، هغه پیغمبر لولي د الله آیتونه دوی ته. ویزکیهم، دوی د بدو او د رزیل اخلاقو نه پاکی. ویعلمهم الکتاب والحکمه، او دوی ته ښیي قرآن او حدیث. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. مخکې وي دا خلک الله وي په ګمراهۍ کو، الله رحم وکړو په مؤمنانو باندې چې دا پیغمبر یې ورته ولیږو. دا هغه المنان ذات دی.
حدیث کې راځي کنه صحیح بخاری صحیح مسلم کې حدیث دی چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حنین د غزا هغه مال غنیمت تقسیمونو په حنین کې سیرت کې به راشي ډېر مال غنیمت و ډېر زیات نو په دغه ورځو کې نږدې ورځو کې مکه فتح شوې وه او ډېر مشرکان مسلمان شوي تازه تازه مسلمانانو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مکې والا له ډېر مال ورکو ډېر غنیمت یې ورکو ولې چې دوی د زړه په د اسلام څه شي مضبوط شي نو چرته انصارو پکې بعضو پکې دا خبره کړې ده چې وګوره دغه خپل خلک دي نو دا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورسېده نو آواز یې وکړو د انصار مال راجمع کړي ټول یې راجمع کړو مدینې والا وی الم یکن امرکم شتیتا فجمعه الله بی تاسو ټول ګډوډ نه وئ الله زما د لاسه یو کړئ الم تکونوا عاله تاسو غریبانان نه وئ فاغناکم الله بی الله زما د لاسه مالداره کړئ الم تکونوا خائفین تاسو په یره کې نه وئ الله زما د لاسه امن درکو تاسو له او ډېر اوچت خلکو سرونه یې ټیټ نیولي و جړلې او په هر ځای کې به یې دا وي بلکل دقه شان ده الله ورسوله امنو داسې به وي یا واوجي نعمت د الله دی او د الله د رسول احسان دی داسې به وي جړل به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وي که تاسو غوښتئ تاسو هم جواب راکولی شئ خو نه راکوئ حدیث مقصد دا و چې وګوره د پیغمبر د لاسه الله رحم وکړو خو د حدیث د پوره کوم فایدې دپاره پیغمبر ورته وي که تاسو غوښتئ تاسو هم جواب راکولی شئ خو نه راکوئ ځکه چې ستاسو هغه اوچت اخلاق دي یعنی تاسو هم ماته دا ویلی شي چې ته قوم شړلی نه وي موږ دله ځای درکو ته یوازې وي موږ در سره ملګرتیا وکړه تا له چا مال نه درکوو موږ دله خپل مالونه درکړي او هغوی جړل بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وي تاسو په دې نه راځي چې خلک ځان سره اوښان بوځي ګړي بیزي بوځي سره زر او سپین زر ویسي او تاسو ځان سره پیغمبر واپس مدینې ته بوځئ په جړا شو سم په جړا شو آوازونه اوچت شوي بلکل موږ پرې راځي خلکو مال غنیمت ویوړو ګړي بیزي ویوړې سره زر او سپین زرې ویوړو اوښانې ویوړو مدینې والو د ځان سره بیا پیغمبر روان کو واپس رالو مقصد د خبرې دلته دا و چې د الله دې احسان ته وګوره چې د پیغمبر رالیږلی د هغه د لاسه زموږ خبره یوه شوه د هغه د لاسه زموږ زړونه یو شو د هغه د لاسه په موږ کې اتفاق راغی د الله سبحانه وتعالی المنان ذات ته دې نعمت ته وګوره چې د ایمان یې موږ ته ښایسته کړی دی او د کفر او بېدیني موږ ته بده ښکاره کړی دی دا ګوره د الله لوی نعمت دی دا درته ووایم ګوره لوی نعمت د الله په نعمتونو کې دا دی چې انسان ته دینداري ښایسته کړي دا لوی نعمت دی تاسو ته دا پته شتي دا کوم چې بېدینه خلک دي ته یې اوس دلته راوله ورته وایي دا درس روان دی دی به دا سوچ کې په دروازې کې ولاړ چې دا خلک اخر ناست څنګه یي دې درس ته لکه دا کېناسته دلته او دا خبرې اورېده او دنیا شاته پرېښوده او مزې چرچې پرېښوده خوب پرېښوده فیسبوک او واټساپ پرېښوده بازارونه پرېښوده ملګري پرېښوده ډوډۍ او چای پرېښوده او په یو مجلس کې کېناسته د الله او د الله د رسول خبرې اورېده داسې اسان کار نه دی نو هغوی به تعجب کوي خو خبر دې نه دي چې الله زموږ په زړه کې د دې کار سره محبت پیدا کړی دی دا د الله لوی نعمت دی چې د یو سړي محبت پیدا کړي د څه سره د دین سره د شپې په توره تیاره کې ودرېده الله ته او چې ټوله دنیا ودی طلایي پرېښوده کمبل پرېښوده راپاڅېده الله ته ودرېده دا آسان کار دی ګران کار دی خو الله ورسره محبت چې پیدا کړي د چا په زړه کې که نه اته اساري د هر څه پرېږده مجاهد چې په میدان جهاد کې د خپل سر الوځي د الله په لار کې داسې آسان کار دی ځان ټوکړې ټوکړې کوي داسې آسان کار دی ګران کار دی خو الله ورته د ایمان په زړه کې ښایسته کړی دی د ایمان سره محبت اوس ګوره
الله زمونږ په زړه کې د دې ګناهونو سره د فسق او فجور سره کرکه پیدا کړې. دا د الله بل نعمت دی. ته اوس تېرېږي په یو مجلس باندې او سګرټیان پکې ډېر شی ناست دي، سګرټ راکاږي، لوګی راکاږي، ته دغه مجلس نه لاړې. بړه سسخا مجلس دی، ته د الله رحم دی په تا باندې. یو ځای کې سندرې لګېدلي، ټنګ ټکور دی. زه نه ځم ګورې دغه ځای ته، زه نه ځم دغه پروګرام له، زه نه ځم دغه واده له، زه نه ځم دغه غم خادۍ له، زه نه ځم دغه ملګرو خوا له، زه نه ځم دغه خپلوانو خوا له. دا ګوره د الله رحم دی په تا باندې چې د بېدینۍ سره دې نه لګي او د دین سره دې لګي. دا الله لوی نعمت دی په موږ باندې، دغه منان ذات. ولكن الله حبب إليكم الإيمان. الله تاسو ته د ایمان ښایسته کړی دی، ستاسو محبت ورسره پیدا کړی دی. وزینه فی قلوبکم، او دا ایمان یې ښایسته کړی دی ستاسو په زړونو کې. وکره الیکم الکفر والفسوق والعصیان، او تاسو ته بد ښکاره کړی دی کفر او ګناهونه او فسق او فجور. الله دې زمونږ د محبت د ایمان او دیندارۍ سره ښه ډېر کړي، او الله دې کفر، شرک، ګناهونه، بدعات، بېدیني، هر څه چې دي الله دې موږ ته بد ښکاره کړي، او الله دې ورسره زموږ په زړونو کې کرکه پیدا کړي. د الله سبحانه وتعالی المنان ذات دی که نه، نو دې نعمت ته یې ګوره چې خپل کمزوري بندګان هغه راخلاصوي د ظلم نه، هغه راخلاصوي د ظالمانو نه، او هغوی له مشرتیا ورکوي په دین کې. لکه څوک صحابه کرام مکې نه مدینې ته لاړو، الله وله مدینه کې یو ملک ورکو، مشرتیا یې ورکړه، مشران یې کړو. خو د دې نه مخکې یو مثال چې الله یې په قرآن کې هم تذکره کړې ده، نه، بني اسرائیل د فرعون د ظلم لاندې و که نه و؟ څومره ظلم یې ورسره کوو. الله وایي ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. الله ما غوخته چې زه انعام وکم، نمون منان ذات دی که نه. الله ما غوخته چې زه نعمت ورکم، احسان وکم په هغه خلکو باندې چې هغه کمزوري دي. ونجعلهم ائمه، او یې ګرځوم امامان، مشران، حق شان شو که نه. هغه فرعونیان الله ذلیله کړو او مشرتیا الله چاله ورکړه؟ بني اسرائیل له ورکړه. څومره وخته پورې هغوی سره مشرتیا وه، څومره وخته پورې بني اسرائیلو سره باچایي وه. دا دغه المنان ذات کارونه دي. رب العالمین المنان دی. کله الله د یو ناشنا سختې نه به تا راوباسي او په تا به انعام وکړي او په تا به کرم وکړي. کما من علی یوسف و اخیه، لکه څنګه احسانی چې په یوسف علیه السلام او دغه په ورور باندې کړی و. څه وایي کله چې یوسف علیه السلام او بنیامین میلاو شو، ډېر وخت بعد میلاو شو که نه. ته اوس دې سختې ته وګوره څومره لویه سخته ده، د پلار نه لرې دی، د رور نه لرې دی. الله میلاو کو دغه رور سره، نو څه وایي انا یوسف وهذا اخی، زه یوسف یم او دا زما رور دی بنیامین. قد من الله علینا، الله په موږ باندې احسان کړی دی، موږ یې میلاو کړو. نو کله به الله په تا باندې داسې احسان وکړي. رب العالمین دی المنان. مؤمنانو ته د خپل قدرت نښې راښکاره کوي د کافرانو په تباهۍ کې، او د کافرانو د تباهۍ ګرځوي د مؤمنانو دپاره درس. الله چې کله قارون تباه کو،
قارون راووتو تکبر یې کو. صورت القصص کې دا واقع شتي. قارون راووتو ښایستلي باسي اچولی او سم تکبر یې کو. الله وی فخسفنا به وبداره الارض. په ځمکه کې الله هغه هم ننویستو، د هغه بنګلې هم په ځمکه کې ننویسته، نو چا یې مرسته نشي وکولی. نو کم خلک چې بچ شو د دې عذاب نه او پرونی د ارمان کو چې یاره د قارون سره ډېر مال دی، سباله چې هغوی د قارون د عذاب ولیدو نو څه ووي؟ لولا امن الله علینا لخسف بنا. که الله چې ته په موږ احسان نه وی کړی نو موږ به هم نن په ځمکه کې ننویستی. نو دې مؤمنانو د قارون د تباهۍ نه عبرت واغستو، د قارون د تباهۍ نه درس واغستو. رب العالمین هغه احسان کوونکی ذات دی، احسان کې په خپلو نیکو بندگانو باندې او هغوی ته د کافرانو په تباهۍ کې عبرت او درس ورکوي. رب العالمین هغه المنان ذات دی چې په آخرت کې به خپلو نیکانو بندگانو له ډېر څه ورکوي، لوی احسان به پې کوي، لوی احسان. او د ټولو نه لوی احسان د الله دا دی چې یو بنده بچ کړي د جهنم نه. زم دا چې الله یو سړی صرف بچ کړي د جهنم نه، کنه چې صرف بچ کړي بس، دا د الله لوی احسان دی. نو چې الله یې بیا بچ کړي او جنت ته یې بوځي او د جنت هغه قسمه قسم نعمتونه وله ورکوي، نو دا څومره لوی نعمت دی د الله په دې سړي باندې. ځکه جنتیان به په جنت کې دا خبره کوي. ګوره په سورة الطور کې دا خبره ده، جنتیان به په جنت کې دا وایي فمن الله علینا، الله احسان کو په موږ باندې. فمن الله علینا، المنان ذات دی کنه، الله احسان کو په موږ باندې، نعمت را کو موږ له. ولې څه چېرې وکړو؟ ووقانا عذاب السموم، وی موږ یې د هغه ګرم عذاب نه بچ کړو، موږ یې د هغه سخت اور نه بچ کړو. دا د الله احسان دی. الله یې دغه احسان په موږ باندې هم وکړي. نو دلته فایده بیا د دې نوم هغه څه ده؟ فایده دا شوه چې کله موږ ته پته ولګېده چې الله یو نوم دی المنان، او دا نعمتونه ټول هغه الله موږ له راکړي دي، نو موږ به یو کار دا وکړو چې د هغه د دې نعمتونو شکر به ادا کړو. د الله د نعمتونو شکر ادا کوئ او یاده کوئ دا خبره، په شکر ادا کولو سره نعمتونه پاتې کیږي، په ناشکرۍ سره نعمتونه ختمیږي. ولئن شکرتم لازیدنکم، الله وی که شکر م ادا کو نعمتونه به دله ښه ډېر درکوه. ناشکري مه کوئ د الله، هر حال کې الحمدلله وایه، هر حال کې الحمدلله، هر حال کې الحمدلله وایه. حدیث کې درې خبرې راغلي دي چې یو سړی په امن کې سحر کې او په سر باندې سوری یې چتي او د ده سره او بدني روغي عافیت ورسره دوه او درې د دغه ورځې رزق ورسره یي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله د ده دپاره د دنیا داسې را جمع کړې ده. وایي زمونږ سره خو د ورځې رزق نه، د کلونو بعضو جمع کړی، بعضو د کلونو رزق راشنې جمع کړي دي. لاړ شي د بعضو د بینک اکاونټ وګورئ چې پته ته ولګي. او کورونه چت نه، بنګله جوړه شوې ده، بنګله جوړه شوې ده، یوه بنګله نه دوه درې بنګلې جوړې شوي دي. بدن روغ رمټ په امن او امان، نور ته الله نه څه غواړي. بیا هم په دې کې د بعضو خواره خوله نیولي، بس یاره غوټې غوټې ژوندې سا کته بره کېږي نه وایي، سا کته بره کېږي. ته نور څه غواړې؟ د باچایي تخت غواړې که؟ ځکه چې دغې ته اراده لري چې د باچایي تخت مې پکار دی. روغ بدن، عافیت، په سر دې سوری دی، د هغه ورځې رزق د سره دی، امن و امان دی او ایمان د سره دی. ورب الکعبه باچایي، په الله رته قسم خورم باچایي.
څومره چې الله د نعمتونو شکر وباسي الله به د نعمتونه ډېروي. دویم دا چې موږ ته پته ولګېده چې الله نعمتونه ډېر دي په موږ باندې، نو اوس به الله ته عذرونه پیش کوو، معافیانې به د الله نه غواړو چې الله ستا نعمتونه ډېر دي او موږ کمی کړی دی په شکر ادا کولو کې، موږ په هر څه کې کمی کړی دی یا الله. الله ته به عاجزي کې دعاګانې به د الله نه غواړي او معافیانې به غواړي. دغه شان د الله د نعمتونو ته ګورئ، هر وخت رامخې ته کوئ چې د الله شکر دې رامخې ته کېږي. موږ کې مشکل دا دی لکه الله اوس یو انسان له 1,00,000 نعمتونه ورکړي دي، صحیح شو؟ الله یو انسان له څو نعمت ورکړي؟ 1,00,000. یې وله نه دی ورکړی، داسې به ووایي چې الله وله بچي نه دي ورکړي. نو دی دا 1,00,000 نعمتونه هیر کړي او دغه یو یادې کړم چې وله الله نه دی ورکړی، صرف دغه یو به یادې. ښه یو سړی دی الله وله ډېر نعمتونه ورکړي دي خو کور یې نشتي، نور نعمتونه ورسره ډېر دي خو خپل کور یې نشتي. نو دی به دغه ټول نعمتونه د الله هیر کړي او دغه یو خبره به یادې چې زما کور نشتي. نو هر هغه نعمتونو ته چې ته کله ګورې کوم چې الله تعالی درکړي دي، نو هیر به د نشي هغه نعمتونه کوم چې الله تعالی نه دي درکړي. دا خپل زړه په الله پورې وتړئ او مطمئن اوسه څه چې دي هغه د چا په لاس کې دي؟ د الله په لاس کې دي. څه چې درکړي دي دا هم د الله دي او څه چې اخیستی شوي دا هم د الله دي. هر څه د الله دي، موږ ټول د الله یو او الله ته به واپس کېږو. نو په دې باندې به اکتفا وکړو او په ننني درس کې څو نومونه شو؟ 3 او داسې شو مکمل د الله څو نومونه؟ 15 نومونه شو ننني درس کې. 3 کم المقدم، المؤخر، المنان. باقي به ان شاء الله پر روان درس کې ذکر کوو. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.